د اوښ نه پس د یو خر نه اوښ په وواله ملګرو مالک چې و نو د هغه سره یو بل خر چې و نو د هغه د خر سره جګړه کړې نو چې هغه ولګېد او هغه څه وکړو د هغه خر نه یې څه وکړه خپه وواله ملګرو. دا واقعه په کوم ځای کې راغلې ده ملګرو، او بل دا چې دې کس د خپه ترې ولې وواله او مکمل معلومات درسره شریکوم، خو ویډیو راسره مکمل ګورئ، د نورو ملګرو سره شیر کړئ ملګرو. او بیا څه وکړو پولیس څه کړو هغه کس ګرفتار کړو، هغه اوس په جیل کې دی ملګرو. چې دا کس چې کومه دی نو دا واقعه چې راغلې ده په حیدرآباد کې، او دا کس چې دی نو دا خرګاړۍ چلی او دې سره یو بل خر راغی چې هغه ورسره جګړه وکړله او دا ولګېد او که نه ډېر زیات غوسه شو که نه خرګاړۍ مالکو، او ایسته کې هغه د خپل خر بدله ترې اخیستو او ایسته کې د بل خر یې ولګېد او د هغه نه یې خفه وواله ملګرو. ملزم چې څه شو بیرته ګرفتار کړی شو، پولیس په حراست کې اخیستی دی، اوس په جیل کې دی ځکه چې هغه ډېر زیات بل ورځ تاسو ته پته ده په څانګله کې چې کومه واقعه راغلې وه د هغه د وجې نه څه وکړو एकदम یې سیده ګرفتار کړو او دا واقعه په حیدرآباد کې راغلې ده. دا یوه نوې واقعه راغلې ده، سړی ډېر زیات خفه شي یار دومره ظلم نه وي پکار، که اوس ځناور دی هغوی نه جګړه وشوه نو تاسو به لږئ او څه کوئ د هغو نه به خفه وایي لکه څنګه چې بله ورځ د اوښ نه والوه نو دا ډېر زیات ظلم شروع دی یار. د دې لپاره اواز چوتول غواړي لکه څنګه چې په دې میډیا د اوښ دپاره چوت شو داسې د خر دپاره هم چوتول غواړي، ځکه چې دا د خدای مخلوق دی، خدای پاک پیدا کړی دی او لیکن دوی ورسره ډېر زیات ظلم کوي. زما ټولو ته خواست دی یار چې دا ویډیو د دې لپاره شیر کړئ یار چې ځناورو سره ولې دومره ظلم کېږي. هسې نه ده پکار چې تاسو د ځناورو سره دومره ظلم کوئ، او که خر جګړه وکړه نو تاسو له نه وه پکار، ځکه چې دا ټول الله پاک د انسانانو دپاره پیدا کړی دی، انسان له هسې نه ده پکار چې هغه راځي او داسې کارنامې کوي. دا سړی ډېر خفه چې دومره ظلم نه وي پکار.